ننګرهار کې د کسبګرو، اصنافو او هټیوالو ځانګړې خونه پرانیستل شوه چې مسؤلین وایي په جوړېدو سره به د هټیوالو او کسبګرو ډېرې ستونزې حل شي. د مرغومي په 15مه د دیولید خونې د پرانیستې پر مهال د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې دا 15مه خونه ده چې دیولید کې پرانیستل کیږي چې ټول د ولسمشر په امر شوي او د اصناف او سوداګرو له لوري په آزادو ټاکنو منځته راغلي دي. دی وایي ولسمشر د اقتصادي پرمختګ لپاره ځانګړي پلانونه لري چې دا سیمه هم په یو اقتصادي زون بدل شي او د خونو پرانیستلې د خصوصي سکتور لپاره د پرمختګ زمینه برابرول په ګوته کړل. وړاندیز وکړ چې د دې خونې لپاره د لومړی د 1 کال او وروسته د 3 کلونو مودې لپاره رهبري پلاوی وټاکل شي. هغه د ټولو ننګرهار میشتو په ګډون د اصناف او کسبګرو څخه مننه وکړه چې د افغانیو د رواجولو په برخه کې همکاري وکړه او له ټولو خلکو یې غوښتل چې دوی ته ورکړل شوي واړه بانک نوټونه دي په کورونو کې د ساتلو پر ځای وکاروي ترڅو د وړو بانک نوټونو ستونزه حل شي.